بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو محترم ښاغلو متدینو با ایمانو وروڼو خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې هیله چې تاسې به راته روغ او جوړ یاست، زه هم ستاسو په دعا روغ او جوړ یم او د همدې ویډیو د لارې بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. له تاسو نړۍ مننه چې زما مخکني ویډیوګانو ته مو کمنټونه ورکړي وه، هغه مو خوښ کړي وه، هغه مو شیر کړي وه او هیله مو کړې وه چې نور پښتو نظمونه هم له تاسو سره شریک یم. ستاسو په دعا باندې دا دی موافقه شوی یم چې یو بل پښتو نظم در سره شریک کړم او له تا څخه نړۍ مننه وکړم، دعا درته وکړم، اجرونه درته وغواړم چې مخکني ویډیوګانې مو شیر کړي وه، د هغو په اړه مو ښکلي نظریات وړاندې کړي وه. زه بې تاسو هېڅ هم نه یم دوستانو، تاسو یاست چې زه یم. دا ځل هم یو ښکلي پښتو نظم د کوڅه ملت تر صدیق لاندې له تاسو سره شریکوم. تاسو پوهېږئ کله چې ملتونه سوده سي نو چارواکي بیا څه ورسره کوي او په سیاسي ادبیاتو کې موږ یو اصطلاح لرو وایي ګوسفندیزم. د همدې مفهوم تر سرلیک لاندې پښتو نظم دی، سرلیک یې پوڅه ملت دی. وایي آیا په رحم د چوپان خبر یاست، په شفقت د دې انسان خبر یاست، په مینه تل خپلې رمې سره ځي، ساعت یې په تیر دی، په مزې سره ځي، خپله رمه دښتو و غرو ته بیایي، د څړځایو و شنو وښو ته بیایي، میږي وریان تل د لیوانو ساتي، دا معصوم پسونه د وحشیانو ساتي، کوتکې لاس کې د هی نارې وهي، خوب پر حرام دی، سپی یې غورې وهي، لرې مزلو ته د رمې سره ځي، په رمه خوښ دی زمزمې سره ځي، په نس موړ نه وي د رمې په خاطر، په تن جوړ نه وي د وادې په خاطر، واده یې دا ده چې رمه به ساتي، د سر په بیه هر یو پسه به ساتي، پر دغو پسو دا مهربانه چوپان تل پر کړیږي، دوی ساتي د نقصان، غواړي چې هره پسه چاغه و غوښن وي، د کال په پای کې هر وری پلن وي. غواړي چې هر پسه چاغه و غوښن وي، د کال په پای کې هر وری پلن وي. ټول کال چوپان تند او ګرمي وزغمل، پر ځان یې لوږه او خواري وزغمل، ټول پسونه چاغ دي د چوپان په زحمت، چوپان خوشحاله دی په دې برکت، اوس د چوپان په شفقت خبر سي، د دې انسان په مرحمت خبر سي، د ولې غوښت چې پسونه ټوله چاغ سي، ولې ستړیا کول چې مځکه باغ سي. که پسونه چاغ نسي چوپان زهیر دی، رمکه جوړه نه وي چوپان فقیر دی، د پسو چاغښت د چوپان پاچاهي ده، پسونه که نه وي د ده تباهي ده. اوس یې ټول پسونه په بدن غوښن دي، چوپان غورې وهي، کوسه یې پلن دی، اوس پر دې پسونو شفقت نه لري، اوس د رمې سره الفت نه لري، اوس د قصابه سره سودا کوي، پسه حلالېږي او دی خندا کوي. قصاب ته یې وسپارل نادان حیوانان، جلات ته یې وسپارل د پسو لوی کاروان، پیسې یې جیب کې په غرور سو روان. اوس خبر سواست په رحم د چوپان. چوپان قصاب سره تړون کړی دی، د پسو پر قتل یې آزمون کړی دی، څه جاهلان دي لا هم نه پوهېږي، واښه خوران په ظلم هلاکېږي. اوس نو قصاب دوی قتلګاه ته بیایي، واښه یې لاس کې د مرګ خوا ته بیایي، ټول جاهل پسونه په وښو پسې ځي، د قصاب د قاتل نارو پسې ځي، د قصاب په امر ابخور ته راسي، نادانه پسونه د مرګ لور ته راسي، سر پر اوخور پر پسونو شپه سبا سي، پسونه ابخور کې وي قاتل یې راسي، چاړه په لاس کې د قاتل قصابي، حلالېدو د پسو ته دی بېتابي، چاړه په لاس کې د قاتل قصابي، حلالېدو ته د پسو دی بېتابي، تر ټولو چاغ پسه راکش کې د سپین پښې او لاسونه یې ښه ټینګ وتړي، پسه د چړې پر وخت نارې شروع کړي، پر نورو پسونو غلبلې شروع کړي. یارانو خبر سئ ما وژني قصاب، یارانو خبر سئ ما وژني قصاب، نن پر ما دی سبا پر تاسو عذاب. هغه نور پسونه په غوږو کاڼه دي، هغه نور پسونه په غوږو کاڼه دي، د ابخور په عشق په سترګو ړانده دي. خپل د عزیز قتل خطر نه بولي، مرګی د ځان پر لور خبر نه بولي، وایي په موږ یې څه پر ده عذاب دی، دی حلالېږي کور د ده خراب دی، موږ بې ګناه یو خوب خورک مو سم دی، شخون مو ایله دی، خوب مو دم پر دم دی، تر چاړه لاندې مظلوم پسه په عذاب، آخر حلال سي په چاړه د قصاب، غاړه یې پرې سي وینې لارې لارې، ژبه یې بنده سي نکري رمباړې، د بدن غوښې یې ټوټې ټوټې سي، دا د پسه غوښې قصاب ته پیسې سي. هغه نور پسونه نن ماښام بیده دي چې سبا څه کېږي خبر هیڅ نه دي، سبا قصاب بیا بل پسه حلال کړي، د ژوند بنیاد یې په چاړه پایمال کړي. د چوپان مینه د پسو خرڅول دی، د قصاب واښه د پسو قتلول دی، پسه ملت تل پر قصاب خرڅېږي، بیده ملت په توپان هلاکېږي، ملت چې پسه وي باچا یې چوپان وي، پر پسو به تل د قصاب لوی دوران وي. د
د دې ملت ټوله بېده انسانان د دې ملت ټوله بېده انسانان د پسو په شان مینه لري د چوپان سلطان چوپان دی تا امیش خرڅوي وزیر قصاب دی تا آرام قتلوي پسه ملت چوپان جانان بولیتل بېده ملت قصاب لوی خان بولیتل دلته چوپان په ستر رهبر راغلی هر لوی نادان په معتبر راغلی دلته چوپان په ستر رهبر راغلی هر لوی نادان په معتبر راغلی چا په شاهي نامه عشقونه کول چا بېدیني کې څه قتلونه کول چا ول پلانکی مړ که جنت ته به ځې پل که دې وران کړي اسلامیت ته به ځې چا ول غازي یم په غارت مشهور چا ول صوفي یم په شهوت مشغول د خپل بقا او د قدرت لپاره د اقتدار او د ثروت لپاره پسه ملت یو تلبر جنګول تاجک پښتون یو په بل قتلول و ځوان نسلو ته توپکان ورکول د دوی لاسو کې یې بمان ورکول ویل غلجیه درانۍ مه پرېږده ویل درانیه ته غلجۍ مه پرېږده د دوی په فتوا ټول هیواد مو وران سول په میلیونهاو کسان شهیدان سول تر 2 میلیونه زیات معلول کسان مو ټول بېروزګاره دي مظلوم کسان مو تر 2 میلیونه زیات معلول کسان مو ټول بېروزګاره دي دا مظلومان مو د امیر په فتوا معلول جهادي اوس نه ډوډۍ لري نه کومه خواري اوس یې غازي رهبر دی څه پیژني لوی جهادي رهبر دی څه پیژني د دوی دوران کې څه وحشت مو ولید غلا او چور هور ظلمت مو ولید هر ناروا پر دې ملت پلی سو هر لوی خاین دلته یو ښاغلی سو چوپان او قصاب مشران وي دلته د ملت قتل ډیر آسان وي دلته چا خرڅولو د قدرت په خاطر چا بیا وژلو د ثروت په خاطر هر بیچاره کس قرباني و د جنگ د هر مظلوم جامې په وینو ورنګ د قدرت معتادین جنګونه کول په هر ورځ سل قتلونه کول دا د زور نشیان د جنگ خمار و د وینې تجاران وږي ولاړ و یو دم بدلون راغی زمان بدل سو یو دم بدلون راغلی زمان بدل سو وخت د ازمون راغلی دوران بدل سو ډول او سرنا او اتڼونه پیل سول د بل چوپان نوي مکرونه پیل سول د نړۍ ټول چوپانان دلته راغلل هم د جهان قصابان دلته راغلل بیا هم پسه ملت خوله په خندا وه ماډرن چوپان ته ټول لاس په دعا وه د قرقل او د چپنې چوپان لوی مکرجن و فتنهګره انسان پسه ملت یې په وشو غولول بېده ملت یې په نارو غولول ماډرن چوپان او ټول کفري قصابان پر پسه ملت باندې تیر کړل دوران د قرقل او د چپنې چوپان ټول فساتونه کړل و موږ ته مهمان رشوتخوري د ادارو رواج سو غصب غارت د هر جابر مزاج سو تر ټولو لوی جابر مارشار سو دلته تر ټولو لوی جابر مارشال سو دلته د مظلومانو ژوند پایمال سو دلته څوک په بمبار څوک په چاپو تباسو څوک په زندان کې په شکنجو تباسو فساد او ظلم سلسلې جوړې کړې فقر الوجه کارنامې جوړې کړې چوپان سلطان په چورلولو بوختو د فاسقانو په روزلو بوختو چوپان سلطان دیموکراسي راوسته پسه ملت ته خوشحالي راوسته د رسنیو سوړ بازار ګرم سو د جهاد لوی رهبر قرار نرم سو د لنګوټې سه نیکټایي ته ولاړې د نڅاګرو مهماني ته ولاړې د ستارې شیطان دربار ته ولاړې د رسپوي ښځو و بازار ته ولاړې د هم رادیو او تلویزیون تاسیس کړ محفل د شیطان ملعون تاسیس کړ د لر او بر څه خارجان پیدا سول افغاني ورکي ډالران پیدا سول ډالران راغلل وغوارو ته ولاړل د فاسقانو و جیبو ته ولاړل صادق پر ګونډو سو غاصب وزیر سو مظلوم زندان کې پشکنجو زهیر سو چوپان سلطان او د قصاب حکومت پسه ملت په تلبوي په زحمت د چوپان اقتدار کې چور رواو ظلم و ستم فسق و فجور رواو چا چې په ظلم کې ښه نوم وګټي چوپان سلطان به په مډال وستایي د قرقل او د چپنې سلطان په یو لوی قصر کې راټول کړل ماران ویل چورلمان په پارلمان جوړوم غصب غارت د بل مکان جوړوم دا پارلمان د سرطان ځالي سوه علاج یې نسته د شیطان ځالي سوه قانون ودلې نظام کې نه و انصاف او رحم یې په پام کې نه و د ده لښکرو به ظلمونه کول څه ناروا او وحشتونه کول ده به ویل د بیان ازادي ده ده به ویل د بیان ازادي ده خپلې میلې کوي دیموکراسي ده د ظلم او ستم له وجې پر مظلومانو د سخت غم د وجې خلک یاغیان سول وغرو ته ولاړل بیرته د جنګ وسرو لمبو ته ولاړل قتل و قتال په بازارو کې کېدل د بم چاودنې څو ساعتو کې کېدل د چوپان دیموکراسي هیره سوه د پاچاهۍ د ړنګېدو ویره سوه په عدالت کې شرمنده پاتو په درواغو کې برنده پاتو پسه ملت ته په تمثیل جوړېدي یا بې چپنه پر وږو ټینګوي ویل عدالت نه کوم سوله غواړم هېڅ شفقت نه کوم سوله غواړم زما په نظام کې هر خاین مې ورور دی ټول قاتلان زما د سترګو تور دي که زما چارواکي څوک یې وژلي که مې مامور د چا پر سر ختلي هېڅ پروا نه کوي د سولې وخت دی زما د قدرت او خوندیتوب د تخت دی سولې ته یې غټه پروژه جوړه کړه غلا او چور
ته یې ښځه جوړه کړه، د سولې پروژې میلې جوړې کړې، کوروان خرکار ته یې مرتبې جوړې کړې. عدالت نه کېږي خو سوله غواړي، د سولې ډالران دی ټوله غواړي. کوروان کوټۍ او بنګلې پیدا کړې، خرکار د سفیر مرتبې پیدا کړې. اوږده کلونه ټول ابس تېر سوله، ټول پلانونه یې بې اودس تېر سوله. اوس هم پیسه ملت ته بادار بولي، ځانونه غلام او دی سردار بولي. چا په چپن او قرقل تباه کړو، چا په لونګۍ او په چارخل تباه کړو، چا په درواغو یو د بل تباه کړو، چا نیکټایي او په پکول تباه کړو، چا په نارو او غرغړو تباه کړو، چا د درواغو په پلانو تباه کړو. څوک په سنگار باندې پاچایي غواړي، د ګناه غاړې ته نیکټایي غواړي، د غرغړو او د چارخل نزدانه لانه ډکېږي د وعدو پیمانه. نه عدالت نه مو انصاف ولیدل، نه مو په ده کې کوم اوصاف ولیدل، نه بیکاري ته کوم پلان معلوم دی، نه فقر لوږې ته امکان معلوم دی، نه انفجار او نه وژل ختم سول، او نه د رشوت اخیستل ختم سول. د قانون حاکمیت نظام کې نسته، د ملت درد اوش او پام کې نسته. ملت مو بم یا کرونا را وژني، غریب مو لوږه یا دوا را وژني. د کرونا د ژغورلو پیسې ټول اغلا کېږي، د درملو پیسې. هوښیار سړی مو اروايي ناروغ دی، پسه وګړي بې عقلي ناروغ دی. د سنگار اتل په سنگار لګیا دی، د نفس غوښتنو په ناتار لګیا دی. د هیواد غم ته هېڅ پلان نه لري، مظلوم ولس ته کوم بیان نه لري. خپل دریشي او نیکټایي یې خوښ دی، د ځان صفت خودنمایي یې خوښ دی. بل په نارو او غرغړو چلیږي، په خپل کاذبو وعدو نه شرمیږي. په خپل معنی کې ټینګ امنیت لري دی، په زالګۍ کې خوب راحت لري دی. د ده معنی کې خوب او مستی کېږي، په ډالرانو باندې بازي کېږي. د فلم نجونې نن د ارګ زینت دی، ډالر معاش لري دی په راحت دی. پاچا پوهان دی، مشاورین لري، یو ستر انسان دی، پر ځان یقین لري. هر مشاور بیا ځان ته مرستیال لري، هغه مرستیال بیا ځان ته بل سیال لري. تر لسو زیات سخنګویان د پاچا ټول معاونین لري. په دغه معنا په زرهاو ډالر معاش ورکوي، کور و موټر او هم لباس ورکوي. هر ته چې ولاړ سي سوله او سکون دی، فقر او لوږه نسته بل مضمون دی. ټول په نسو ماړه ټیغونه وهي، د نفس په غوښتنو ایشونه کوي. مشر بیبي د ښځو سرداره ده، د نظام پر خزانه واکداره ده. دی هم وځان ته بل دولت جوړ کړي، جلا معنی جلا حکومت جوړ کړي. د ملت په مالیه اشکونه کوي، د سرباز په معاش جشنونه کوي. مشر بیبي وایي عادل خلک یو، سلطان بیا وایي چې فاضل خلک یو. موږ لیاقت د سلطنت لرو تل، ښه حکومت پر څه ملت کوو تل. څنګه پیسه ملت پر ما کړېږي، ما خپل بادار بولي، پر ما مړ کېږي. څوک مې عکسونه لکه بت ښکلوي، څوک مې پر شخصیت شعر او بیت جوړوي. څنګه سلطان سوم په کاذبو وعدو، څنګه بیا راغلم په لوی شر او فتنو. انتخابات نه خطابات جوړوم، ځان ته محفل د خرابات جوړوم. په میلیاردو پیسو د ځان لپاره، د خپل قدرت او د خپل شان لپاره پر خطابات مصرفومه پیسې، پر ابس کار به خرڅومه پیسې. انتخابات په مسخرو ختم سي، زما په خندا او غرغړو ختم سي. و هر با ټوک ته منصبونه ورکړم، عیاش او مست مقامونه ورکړم. شر او فتنو او بحرانونه جوړ کړم، شر او فتنې او بحرانونه جوړ کړم. هره ورځ غټ مجلسونه جوړ کړم. وایم د خلکو په خوښه سلطان یم، معامله نه کوم پر قول قربان یم. خو وروسته جوړ کړم دوه سری نظام، قول و قسم ته نه کومه هیڅ پام. نیم قدرت زما نیم وخت خپل یار ته ورکم، لوی مسؤلیت د سنگار پلار ته ورکم. پسه ملت دی، دیانت نه لري، ټوله په غم اخته صحت نه لري. زما پر نارو او غرغړو مین دي، زما په ناکامه برنامو غوښن دي. بیا چې نومان سم د هوس مقام ته، پسه ملت بیا راځي زما سلام ته. و دغو پسو ته زه چوپان غوندې یم، دوی نه پوهېږي چې سلطان غوندې یم. د ارګ وګړي سوله او سکون لري، هر یوې ځان ته جلا قانون لري. یوازې ارګ کې وي خندا او مستی، یوازې ارګ کې وي امیش خوشحالي. فقط د ارګ وګړي انسانان دي، بشري حق لري، ور و غلمان دي. خپل اولادونه امریکا کې ساتي، د کور نورګړي اروپا کې ساتي. خو د مسجد حرمت ساتلی نسي، د عالمانو ژوند ژغورلی نسي. د ارګ د باندې دا مظلوم انسانان کوم حیثیت نه لري د ژوند او د ځان. په کرونا په بم او بمبار بمري، څوک به د لوږې څوک بې روزګار بمري. د سنگار اتل د چوکۍ محتاط دی، د سنگار اتل چوکۍ محتاط دی. د چارخل پاچا په درواغو شاد دی. پسه ملته چوپان وپېژنئ، پسه ملته چوپان وپېژنئ. ستاسو دشمن قصابان وپېژنئ. تر څو چې پسونه د چوپان خوښېږي، د قصاب په چاړه به حلالېږي. د ستاسو توجه څخه مننه، د حوصلې څخه مننه. د 1499 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 24مه نیټه الله مو مل شه.